قوت حاصل شي، موږ ته طاقت حاصل شي، زموږ نه غم داسې شي چې کم شي. داسې الفاظ موږ نه لرو چې تاسو مننه وکړو، تاسو شکریا ادا کړو. داسې الفاظ نه لرو چې ستاسو درناوی بیان کړو په دې غم په موقع باندې چې تاسو دلته راغلئ، موږ سره پکې شریک شوئ. ګیلمان ورور درېیمه ورځ ده چې دلته په وینټیلیټر باندې پروت دی. چې څومره انساني کوششونه وي، که دلته د پي ټي ایم دلته مشرتاب یا زمونږ په بهر ملکونو کې مونږ انتهایی کوشش وکړو، بهري ملګرو دا کوشش وکړو چې که چېرته دا ممکن وي چې ګیلمن پښتون مونږ بهر ته منتقل کړو، جرمني ته، سویډن ته، امریکا ته، انګلینډ ته، هالینډ ته. د دې ټولو ملکونو د ډاکټرانو سره، د لویو لویو سرجنانو سره چې هغه نیرو سرجنان دي، مشرو سره په خپله په رابطه کې وو. خو چې دوی هغه د دې ځای د ډاکټرانو هغه راپورټ وګوري، نو هغه دا ووایي چې د دوی چې څومره کریټیکل حالات دي، د ګیلمان چې د څومره دی په نازک حالاتو کې پروت دی، په دې حالاتو کې دا ممکنه نه ده چې دته مونږ حرکت ورکړو او دومره اوږد سفر ته مونږ ته بیا وتړو او دې هلته مونږ بهر ملک ته انتقال کړو. ګیلمن پښتون ته د دعاګانو ضرورت دی. بیا مونږ په دې امید باندې چې کېدای شي چې نن نه تر سبا نه بله ورځ د ګیلمن پښتون حالات لږ ښه شي. خو بیا زه ډېر په افسوس سره وایم چې حالات په پرون نه نن زیات کریټیکل دي، او بله ورځ زیات کریټیکل وو، بیا پرون ډېر کریټیکل وو، نن پهان هم نازک دي. ورځ په ورځ باندې د حالات خرابېږي، کریټیکل کېږي، نازک کېږي. په داسې حالاتو کې د ستاسو د راتګ چې زموږ د زړونو نه اوښکې او وینې بهېږي، مونږ ته ډېره حوصله او مونږ ته ډېر ډاډ راکوي. ګرانو ملګرو، مونږ به د هر څه دپاره خپل ځانونه تیار لرو. دلته اوس یو بل ټیم را روان دی د ډاکټرانو چې په هغه کې د بهر ملک د پاکستان دننه لوی لوی سرجنان دي، هغه راځي، هغې ته انتظار کوو. هغه به د ګیلمن پښتون چیک اپ کوي، هغه به یې ګوري، بیا به چې هغې کوم رپورټ راشي هغه به بیا مونږ تاسو سره شریکوو او دلته به بیا مونږ او تاسو ټول په شریکه په هغه باندې یوه فیصله کوو د هغه رپورټ په رڼا کې. یو ځلې بیا د ټولو ملګرو، د ټولو مشرانو، د ټولو مېلمنو ډېره مننه. خدای مو تل آباد لره او خدای پاک دې مونږ پر مستقبل کې د داسو غمونو نه مونږ او تاسو ټول پښتانه وساتي. ډېره مننه. خدای مو عزت. دعا وکړئ. अगर ओके नहीं पाते मेहरबानी होगी।